ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه. ستړي مستۍ د بالخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت مقام اداري نوبتي غونډه د دغه ولایت د والي مولا محمد یوسف وفا په مشرۍ او د یاد ولایت د امارتي ادارو د رئیسانو او مسؤلینو په ګډون ترسره شوه. په دې غونډه کې مهم اداري، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري موضوعات وڅېړل شول او د افغانستان د اسلامي امارت د رهبرۍ د لارښوونو او فرمانونو پر تطبیق ټینګار وشو. غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه چې وروسته د بلخ ولایت والي مولا محمد یوسف وفا د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمانونو او لارښوونو د پلي کېدو په اړه خبرې وکړې او د صادر شوو اوامرو په بشپړ او دقیق تطبیق یې ټینګار وکړ. د بلخ والي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د زیرکو ټلیفونونو د کارونې د مخنیوي موضوع هم یاده کړه او له ټولو امارتي مسؤلینو یې غوښتل چې د دغې لارښوونې د عملي کولو لپاره جدي پاملرنه او لازم اقدامات ترسره کړي. نوموړي څرګنده کړه چې د اسلامي امارت د رهبرۍ د لارښوونو پلي کول د امارتي ادارو له اساسي مسؤلیتونو څخه دي او ټولې ادارې د هغو رعایت او په عملي کولو مکلفې دي. مولا محمد یوسف وفا همداراز د هغو کسانو د ګمارنې د مخنیوي په اړه هم ټینګار وکړ چې د نظام پر ضد منفي تبلیغات کوي. نوموړي وویل هغه کسان چې په هر ډول د نظام د کمزوري کولو لپاره فعالیت کوي باید په امارتي ادارو کې ونه ګمارل شي او که داسې سوي نو پر وړاندې باید لازم او قانوني اقدامات ترسره شي. د بلخ والي زیاته کړه چې د دیني مدرسو مسؤلین هم باید د دستاربندۍ مراسمو له ترسره کولو وړاندې خپله اجنډا له پوهنې ریاست سره شریکه کړي. نوموړي زیاته کړه چې هیوادوال کولی شي د خپلو ستونزو او ننګونو د حل لپاره د دغه ولایت د علماو شورا ته مراجعه وکړي څو د هغوی ستونزې وڅېړل شي او لازمې پریکړې پرې وشي. د بلخ والي د خپلو خبرو په بله برخه کې د مالدارۍ سکتور پراختیا یو مهم لومړیتوب وباله او د مالدارانو د ستونزو پر حال یې ټینګار وکړ. هغه اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د لازمو تدابیرو په نیولو سره د دې سکتور د ودې او پراختیا زمینه برابره او شته ستونزو ته رسیدنه وکړي. په دې غونډه کې د سوداګریزو توکو د انحصار د پای ته رسولو موضوع هم وڅېړل شوه. د بلخ والي د صادراتي فعالیتونو په ځانګړي ډول د زعفرانو، پنبداني او جلغوزیو د صادراتو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړ او د صادراتو د پراختیا او شته خنډونو د لرې کولو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. مولا محمد یوسف وفا همداراز د بلخ ولایت ولسوالیو ته د لا زیاتې پاملرنې د پراختیايي پروګرامونو د ارزونې او د همکارو مؤسسو د فعالیتونو د څېړنې غوښتنه وکړه او له مسؤلینو یې غوښتل چې د ولسوالیو اوسیدونکو ته د څښاک پاکو اوبو د برابرولو لپاره اغیزمن او هرړخیز اقدامات ترسره کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې ټولې مؤسسې مکلفې دي څو خپل طرزالعملونه د بلخ ولایت له مقام سره شریک کړي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د نظامی محکمې رئیس په دې غونډه کې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له فرمانونو اطاعت یو شرعي مسؤلیت وباله او ویل چې ټول صادر شوي اوامر او لارښوونې که شفاهي وي او که لیکلي باید په بشپړه توګه عملي شي. همدارنګه د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د هیواد د اسلامي، کلتوري او تاریخي ارزښتونو د ساتنې اهمیت ته په اشارې سره د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د هغه فرمان په اړه خبرې وکړي چې د تاریخي آثارو د ساتنې او د تاریخي ابداتو د بیارغونې په اړه صادر شوی دی او د کلتوري میراثونو پر ساتنې او پالنې ټینګار کړی دی. د غونډې په پای کې د بلخ ولایت د امارتي ادارو رئیسانو د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمانونو او لارښوونو د پلي کولو لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ او د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو، د خدمتونو د ښه والي او د ولس د ستونزو د حل بهیر د چټکتیا په موخه خپل نظرونه، وړاندیزونه او پروګرامونه سره شریک کړل. د 209 الفتح قلو اردو مسؤلین وایي چې د دې قلو اردو د کشف او ضد استخباراتو مدیریت منصوبینو د شمال زون په یو شمیر سیمو کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه میله ناقانونه وسلې او وسایط کشف او ضبط کړي دي.
د 209 الفتح قل اردو د کشف او ضد استخباراتو مدیریت منصوبینو د شمال زون په بیلابیلو سیمو کې د پرلپسې کشفي فعالیتونو په پایله کې ګڼ شمېر ناقانونه وسلې او وسایط ترلاسه او ضبط کړي دي. د مسؤلینو په وینا په دغو عملیاتو کې 8 میله کلاشینکوف، 2 میله روسي پیکا، 1 میل M4 وسله، 2 قبضې تومانچې، 2 عدده د شپې لید دوربینونه، 1 عدد د جمر دستګاه او 1 اراده موټر کشف او ضبط شوي دي. د 209 الفتح قل اردو د کشف او ضد استخباراتو مدیریت مسؤلینو څرګنده کړه چې یاد تجهیزات د بیلابیلو سرچینو له کشفي معلوماتو او راپورونو وروسته پیژندل شوي او بیا د څو هدفي عملیاتو په ترڅ کې کشف او ضبط شوي دي. هغوی ټینګار وکړ چې د وسلو او پوځي تجهیزاتو د ناقانونه ساتنې او کارونې د مخنیوي لپاره هڅې دوام لري او امنیتي ځواکونه به له هر ډول هغو فعالیتونو سره چې د قانون او امنیتي اصولو خلاف قانوني چلند وکړي. د مسؤلینو په وینا ټولې کشف شوي وسلې او تجهیزات د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته بیت المال ته سپارل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د 209 الفتح قل اردو د کشف او ضد استخباراتو مدیریت د خپلو نورو امنیتي مسؤلیتونو ترڅنګ په دوامداره توګه د امنیت د ټینګښت، د ناقانونه فعالیتونو د مخنیوي او په شمال زون کې د ثبات د ساتنې لپاره فعالیت کوي. د تشخیصي او درملیزو خدمتونو د پیاوړتیا په موخه د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست په ملاتړ د دغه ولایت په حوزوي روغتون کې د ملاریا ناروغۍ د تشخیص لپاره یو مجهز او معیاري لابراتوار فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بلخ د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه لابراتوار جوړول د ملاریا ناروغۍ د کره او پر وخت تشخیص، ناروغانو ته د معیاري درملیزو خدمتونو د وړاندې کولو او په دې ولایت کې د روغتیايي خدمتونو د کیفیت د لوړولو په برخه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. د مسؤلینو په وینا دغه لابراتوار په عصري وسایلو او پرمختللو امکاناتو سمبال شوی چې په فعالیدو سره به د ملاریا ناروغانو معاینات په چټک، دقیق او باوري ډول تر سره شي. هغوی همداراز ټینګار کوي چې د دغه مرکز په پرانیستل کېدو سره به د ملاریا ناروغۍ د پیښو د ثبت، څارنې او کنټرول بهیر لا پیاوړی شي او د دې ناروغۍ د ښه مدیریت او د خپرېدو د مخنیوي لپاره به لا ښه زمینه برابره شي. د یادونې وړ ده چې ملاریا یوه ساري ناروغي ده او پر وخت یې تشخیص د ناروغۍ د عوارضو په کمولو او په ټولنه کې د هغې د لیږد د مخنیوي په برخه کې مهم رول لري. او دا هم د لوبو له ډګره په مزار شریف ښار کې د بلخ ولایت د کانګ فو فدراسیون له لورې د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست په همغږۍ د پسرلني جام تر سرلیک لاندې د کانګ فو 14 پړاو سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې له 7 ورزشي کلبونو څخه 500 تنو ورزشکارانو ګډون کړی وو. په مزار شریف ښار کې د بلخ ولایت د کانګ فو فدراسیون له لورې د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست په همغږۍ د پسرلني جام تر سرلیک لاندې د 500 تنو ورزشکارانو په ګډون د کانګ فو 14 پړاو سیالۍ ترسره شوې. مسؤلین وایي د دغو سیالیو موخه د کانګ فو ورزش وده او پراختیا، د غوره څېرو پیژندنه او د منتخبو ملي لوبډلو لپاره د وړ ورزشکارانو ټاکنه ده. دوی ټینګار وکړ چې د ورته سیالیو ترسره کول د ورزشکارانو د تخنیکی کچې په لوړولو، د ځوانانو ترمنځ د هڅونې په رامنځته کولو او په ټولنه کې د ورزش د کلتور په پراختیا کې مهم رول لري. د بلخ ولایت د کانګ فو فدراسیون رئیس او د دغه ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست ویاند د دغو سیالیو د ارزښت په اړه خبرې وکړې. مسابقات کنفو دوستانه جام بهاری که بین کلب‌های ولایت بلخ بین 7 کلب برگزار شده، خوشبختانه که در این مسابقات نونهالا، نوجوانا، بزرگسالا با کاتگوری‌های مختلف مسابقات به خاطر رشد استعداد ورزشکارای فدراسیون کنفوی ولایت بلخ خوشبختانه که مسابقات به صورت خوب و اساسی پیش میره. جریان داره مسابقات ما. په بلخ ولایت کې د کنفو سیالۍ ترسره کیږي چې د 500 ورزشکارانو ترمنځ دي او موږ هڅه کوو چې دغسې سیالۍ نورې هم زیاتې شي او کوشش مو دا ده چې په بلخ ولایت کې
د ولایتونو ترمنځ همدغسې سیالۍ نورې هم ونیول شي. د بلخ اولمپیک ریاست هڅه کوي چې دغه ډول سیالۍ په بلخ ولایت کې نورې هم ډېرې شي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کونګ فو سیالۍ چې په بلخ ولایت کې ورځ تر بلې وده کوي او موږ کوشش کوو چې دغه سیالۍ د مرزونو نه بهر هم ورسوو. په همدې حال کې یو شمېر ګډونوالو ورزشکارانو د دغو سیالیو له ترسره کېدو خوښي څرګنده کړه او ورته پروګرامونه یې د کانګ فو ورزش د ودې او پرمختګ لپاره اغېزمن وبلل. هغوی له ورزشي مسؤلینو غوښتل چې د ولایت او هیواد په کچه د ورته لا زیاتو سیالیو د ترسره کېدو زمینه برابر کړي. ما از برگزاری این مسابقات بسیار خوشحال هستیم که این مسابقات میتواند چهره شناس تیم ملی باشه و از مسئولین خواهشمندیم که از بیشتر و بهتر مسابقات برگزار کنه. ما از برگزار کننده این مسابقات بسیار خوشحال هستیم و ازش خواهش داریم که در مسابقات ولایتی بیشتر برگزار کنند که تا در تیم ملی را اشتراک پیدا کنیم. ما از چنین مسابقات خیلی خوشحال هستیم که چنین مسابقات برگزار میکنه و ما مسئولین میخواهیم که فعلا چنین مسابقات برگزار کنه که ما تا بتوانیم به مسابقات سطح بالا مسابقه کنیم. د سیالیو په پای کې غوره ورزشکاران د مسؤلینو له لورې د افتخاري میډالونو، ستاینلیکونو او ډالیو په ورکړې سره وستایل شول. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا ښه وخت. الله په امان.